ښکاري اسماعیل شاه صاحب او تاسو په یو ځای نه راځئ وجه څه دا زموږ بدقسمتي ده لویه بدقسمتي زموږ دا ده چې څوک فن ته واړېدو څوک پیسو ته واړېدو لکه اسماعیل شاهید زما د بچپن ملګری دی د هغه وخت ملګری چې موږ کوڅو کې لوبې کولو د دې لرګونو هم تورې جوړې کړې وې دا فردوس جمال صاحب شو زه شوم نعمت سرازي صاحب شو خو دا د بالا مړی نه وتي خلک یو خو زما بدقسمتي ده چې ما ته اسماعیل شاهید ولې پرېښې ده پس څه خبره د خلکو په دغه باندې کومو دی یو پیغام ولا خوجي ورکې کنه خلک تاسو دواړه کتل غواړي لکه څنګه چې عمر شریف او موین اختر داسې ما او دیو نو اسماعیل شاهید ته خواستې چې اوس هم زما ورور دی مال راشي ما ته دا خبره ښکاره کړي چې ما نه څه خفه دی هغه شان ورته ولې نه وایي نه بس چې ناست چا چې کې دې ستاسو زوی و هغه شان ورته ووایه که نه وی رام باندې ما ته راشه نه او دا منیم چې شنو زما استاذ دی ګوره دا مني په سټیج باندې دی وایي زما ګلګپ نو زما ګلګپ رفیق جان باندې ما باندې راشه چې صلاح باندې جوړ شو او زما ستا منځ کې څه دي ته ما ته اول دا ووایه د دې خلکو نه خلاص کا چېرې دوی ولې خفه دي مونږ خفه نه یو مړی ژوندی کوو خو زه حیران دی یم چې دی ما نه چا بیل کړی دی هغه سړی نیول پکار دی او هغه ته ښه کوړې لګول پکار دی شوی